د کار او ټولنیزو چارو وزارت له شپږو مرستندویه مؤسسو سره د حرفوي زده کړو د پروګرامونو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یا د پروژې چې د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې د 6 میاشتې 9 میاشتو برنامې په بر کې نیسي، یو کال لپاره یا د هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي او دغه برنامې به په 11 ولایتونو کې تطبیقیږي. دغه هوکړه لیکونو له مخې به په بیلابیلو برخو کې نالوستو کسانو همدارنګه د تیرو جګړو زیانمنو او بې سرپرستو میرمنو او یتیمانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. له دغه شپږو مؤسسو سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت 8 هوکړه لیکونه د 632 میلیونو افغانیو په ارزښت سره لاسلیک کړل. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 632 میلیونو افغانیو پر ارزښت له شپږو مؤسساتو سره 8 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یا د هوکړه لیکونه چې د فني او حرفوي زده کړو برنامو کې به د یاد پروژې تطبیقیږي، همدارنګه د ځینو آسیب پذیره کورنیو لپاره به د کاروبار زمینه مساعدوي. له یادو هوکړه لیکونو او پروژو څخه بعد له 15 زره زیات هیوادوال په 11 مختلفو ولایتونو کې مستفید کیږي. دغه هوکړه لیکونو د لاسلیکولو په مراسمو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د تیرو جګړو له امله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې معلول هیوادوال او د جګړې د قربانیانو کورنۍ شتون لري چې ژوند یې له ستونزو سره مخ دی او یاد وزارت په د همکارو مؤسسو په ملاتړ سره د ډول کورنیو او یتیمو ماشومانو لپاره د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابروي. انساني بشري قضاوت وسی قسم په خدای دې چې څه دغه ګډار شالان او بیکاره خلک دي په دې لړۍ باندې حق نشته دي تر روزي ورکړي ډوډۍ پیدا کړي ځکه دا چار کړي دي. نو چې کوم یو قوتونه ابا قوتونه چې راغلي نه موږ سره مال شریکو نه دولت شریکو نه د ملکو او بیا راغله د ملک خپل کور کې ته وها لاس باندې مات کا په خپې ماته کا وړوندې کا موږ نه سوال ګورو نن محتاج موږ نه دنیا ته وو موږ ملک غني وو. البته موږ دوه لسیزو یا درې لسیزو موږ دې حالت راوستلو چې نن ساعت کوم ورونه چې راځي دلته موږ سره همکاري کوي یا د کسبګرو په متعلق باندې ورته کار ښیي یا هغو خلکو ته چې هغه یتیمانو سره مرسته کوي یا بېوزلو سره مرسته کوي. دا د خپل د انسان د دې عاطفیت ده، دا د دې فریضه ده. هغه د موږ خپل داخلي ورونه وي که خارجي ورونه وي. ما مؤسسات ملی و بین المللی که در کشور کار میکنیم وظیفه خود دانستیم که تا دوش با مسئولین وزارت محترم کار امور اجتماعی و دیگه مسئولین لااقل یک اندازه کاری کرده تانسته باشیم که تا هموطنان خود را در سایه عرفه های اینا را بلندتر برده تا بتانن که رفته رفته صاحب بعضی شغل خوبتر بهتر چی در سطح کشور و یا چی در سطح بین المللی شوند انشاءالله. شایخ صاحب ما مؤسسات بنیاد آقاخوان خصوصا و تمام مؤسسات انشاءالله تعهد داریم که تمام پروژه ها را بسیار با وجه خوب با تمام شفافیت که تمام چیزی که حق مردم افغانستان میشن تا آخرین نقاط این کشور چی در کابل و در ولایات دور افتاده انشاءالله بر اونا برسانیم. شپږو ملي او بین المللي مؤسسو سره د 8.7 میلیونه ډالرو په ارزښت یعنی چې معادل یې 612 میلیونه افغانۍ کیږي 8 هوکړې لیکونه امضا شوي چې د هیواد په 11 ولایتونو یعنی کابل، بلخ، بامیان، تخار، کندوز، غزنی، بغلان، سمنګان، پروان، بدخشان او جوزجان کې تطبیقیږي چې 15,480 تنو ته به د کار زمینه برابر شي. دا یو غټ رقم دی په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې واقعا که دغه خلکو ته د کار زمینه برابر شي دا ستاسو ته طریقه دا یو غټ لاسته راوړنه ده د دې وزارت لپاره هم او دغه مؤسساتو او دغه انجوګانو دا یو غټه همکاري ده. دا یادونه وړ ده چې دغه هوکړه لیکونو له مخې به د هیواد په 11 ولایتونو کې 15,000 کسانو ته د 6 میاشتو 9 میاشتو او یو کال په موده کې فني او حرفوي زده کړې ورکول کیږي چې تر ډیره به د بیکارۍ د کچې په راټیټولو کې ارزښتناک رول ولوبوي.